د پکتیا ولایت بزګرانو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د یاد ولایت کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنې لپاره تراکتورونه او د دې اړوند هر ډول وسایل په ارزان قیمت د اجارې په ډول ورکول کیږي. ټول تقریبا 240 تراکتورونه لرو چې دغه سره نوپل، یازدفل او راکول او همدا رقم جویکش او ټیلی ارڅ اسباب وسایل لري تر ترشله پورې، خو د هر ویلو لپاره بیا ځانته میکانیزم او طرز العمل موجود ده. کروندګرو ته د دې وسایلو د ورکړې د اصولو او طرز العمل اړوند د یاد ریاست مسؤلین داسې وایي چې یو د اجارې په شکل ده او بل د متری ساعت په شکل ده. چې د اجارې په شکل د یو ورځ نه تر 2 میاشتې پورې د ورځې 600 روپۍ موږ د بزګر نه غواړو، یعنې ټول روغانیات دوی په غاړه ده او د 2 میاشتو نه چې زیاتیږي، یعنې څومره چې دوی مدت زیاتیږي تر 1 کال پورې دوی باندې بیا د عمره اجرت کمیږي. او دغه غټ ټیکټر د موتوري ساعت په شکل چې ورکو، د یو موتوري ساعت چې ګرځي موږ 140 روپۍ په غنټه کې ورنه غواړو او ټول روغانیات په خپل د دهقان باندې ده. او بل رقم تراکتورونه چې موږ د وړه تراکتورونه چې 240 میسي تراکتورونه دي چې هغه موږ په د روزانه په شکل، یعنې د موتوري ساعت په شکل یو ساعت 140 روپۍ موږ د بزګر نه غواړو او روغانیات هم په بزګر ده. او د اجارې په شکل چې ده هغه موږ 1500 روپۍ تر 2 میاشتې پورې موږ د ورځې 1500 روپۍ ورنه غواړو. بزګران له یاد اقدام خوښ دي او وایي له اقتصادي اړخه د آزاد بازار په پرتله دا خدمتونه خورا ګټور دي. زراعت ریاست له طرف نه امر راغلی ده چې خپل ټکټرونه او تراکتورو ټول په اجاره ورکړي او له بازار نه دا ګټور دی چې بازار چې وړې ساعت په 1200 افغانۍ دا چې دا 150 افغانۍ ډېره تفاوت راځي او زموږ بزګرانو لپاره ډېر فایده او ګټه ده. د یادولو ده چې پکتیا د هیواد یو له هغو ولایاتو دی چې د اوسیدونکو زیاته برخه یې د بزګرۍ او کرکیلې په چارو بوخت دي.